اکبر خانا دا خیال د زړه نو باسا چې ته به زما درور قاتل هغه معشوم د پانسۍ نه بچ کې خو تم دا خبره د خپل ګمان نه وباسه تر څو پورې چې زه ژوند یم زما په ژوند کې تا هغه معشوم د پانسۍ تختې ته نشي رسولی کما هم ستا په ژوند کې د خپل رور قاتل د پانسۍ تختې ته ورسولو نو بیا تم دا واوره که ما دا معشوم د پانسۍ تختې نه بچ نه کو نو زما دا برید په زما په مخ نه د یو ښځې په مخ ولاړي نو بیا تم واوره چې ما د خپل رور قاتل د پانسۍ تختې ته ونه رسولو نو زه به دا برید ستا په امتیازو خریم او د جره نفس دا عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې ملزم دلبر خان ولد نادر خان یو نابالغه معشوم دی او د وکیلانو د دلایلو او د ثبوتونو پر رڼا کې دا عدالت ملزم دلبر خان ولد نادر خان باعزته بری کوي نوروزیا پکار خدا دی چې ستا قسم پوره کم او دا برید د نقل کم او برید د اکبر خان په مخم دی او زه د بریتو ډیر قدر کوم ځکه د بریتو د خاطره مې معاف کړه موری زما بچے دا هغه نیک انسان دی چا چې ته د جیل نه آزاد کړی ورشه پخپله ورته پرېوځه او شکریه یې ادا کا دا څه کې دلبریه ما څه ته ګناهګار یې بچې हाँ जी تاسو ډېره ډېره مهرباني چې زمونږ مدد مو وکړو و دلبریه بچې تا کار د نرتوب کړی او زه د نرانو تابعدار یم ستا دا احسان به موږ تر مرګه پورې هېر نه کړو وروره چې رور دې راته ووایي نه د احسان څخه نن نه پس دین په دنیا ته زما خورې او ستا دا زوی څنګه چې نثارې زما زوی دی داسې دام زما زوی دی نن نه پس په تاسو ما سره اوسېږئ السلام علیکم وعلیکم السلام باچا جی کے نہیں تہم کہنا ہے نوروز خان نن خو ډېر داسې بې وخته را چکر شوې خیر خو دی خیر چرته دی باچا جی ته ګوره خو صحیح ما ستاسو په وینا په لکونو روپو اخیستې ځمکه اکبر خان ته حواله کړه هو دا منمه و باچا جی خو هغه دې نه پس هم ما سره ډېر بد وکړ زما د رور د قاتل دلبري ضمانت یې وکړو او د هغه په سر یې لاس هم کېښود واہ ملک نوروز خان تا ته خو د اکبر خان بد ښکاري او په خپلو بدو اکثر سترګې پټوې ولې دا بد نه دي چې تاسو د دلبري پلار بې قصوره او بې وجه ووجلو او پاتې شو هغه ماشوم نو د هغه په سر که اکبر خان لاس نه کېښودو نو چا بل به یې ښو چا بل به یې ښو او که هیڅوک هم نه وی نو الله خو شته
खदा बाचा जी उस माला इजाजत दे د خدای په امان د خدای په امان د خدای په امان सलाम अलैकुम बादशाह जी वालेकुम अस्सलाम ورحمت الله جو تکړه وبرکاته اکبر خان ستړی مشي راځي کېنی مهرباني مهرباني تاسو خیر ماشومانو طبیعت خو مخه باچا جی د الله پاک ډیر لوی کرم دی زه خیم تاسو خیر او دا دویم ماشوم څوک دی دا دلبری دی کنه د تانیدار نادر خان زوی ها دا هغه ماشوم دی الکه اکبر خانه دا خو د ډیر ښه کار وکړو چې د دلبری په سر د لاس کې خودو خو هسې هغه ملک نوروز خان د دې ماشوم په مرسته لږ شانته خفه ښکاري ما ملک نوروز خان هم پوه کړو او تاسو هم لږه گزاره کوئ داسې نه وي چې دا ستاسو زړه به دوا په دشمنۍ کې بدله شي ځکه چې دشمني ډېره خراب شی دی ډېرې کورنۍ یې تباه کړې داسې کې خوري ته بیا جاړې سوکما اکبر خان لالا کله چې د دلبر د پلار تصویر ته ګورم نو دا زړه مې راډک شي ها نو دا خبره ده اوس پوه شوم شیرینه جی हाँ जी شیرینه د ماښام نه مخکې دا تصویر دې ځای نه لرې کا او زما په المارۍ کې کېده نه به دا تصویر نه به زما خور جاړي ډېره ښه ده جی کېنه یا نیکبختي په جړا تلي خلک واپس نه راځي او بیا جاړي خو هغه خلک چې چا سوکني تا ته خو خدای یو غټ پټ روډ درکړی دی دوی زامن درکړي او بیا هم ته جاړي هلو ها بس زه درځم